ولسمشر غني وایي د غزني باندونه جوړیږي، پارلماني ټاکنو ته هم باید لار هواره شي. او پاکستانی سوداګر وایي تورخم بندر کې ستونزو تاواني کړي یو. سلام ستړي مو شئ، دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلی. ولسمشر غني وایي د خپل ولایت امنیت په ګډون دی د چارو لا ښه والي په موخه د غزني ولسوالۍ په ولسوالۍ سره یو ځای او منسجم شي. نوموړي نن د غزني ولایت له یو شمېر مخاور او ځوانانو سره په لیدنه کې ویلي د غزني بندونه به جوړ شي او په وینا یې په دې برخه کې د موجوده دوو فاجعو مخه نیول شوې ده. هغه زیاته کړې غیر متوازن پرمختګ د ولایتونو په درجو نه جبرانېږي، د دې لپاره باید نوي معیارونه وټاکل شي. ولسمشر غني له یادو مشرانو غوښتنه کړې چې د غزني د ولسونو د وحدت د لاتمین لپاره د په خپلو کې عادلانه او اصولي پایلې ته ورسیږي، څو حکومت په نږدې راتلونکي کې د پارلماني ټاکنو زمینه ورته برابره کړي. بلخوا پاکستانی سوداګر وایي چارواکي په تورخم بندر کې ترې غیر قانوني پیسې اخلي او دې چارې دوی سخت تواني کړي دي. دوی وایي تر کرونا وبا مخکې دا ستونزه نه وه، خو اوس د صادراتو او وارداتو برخه کې ستونزې لا ډېرې شوي چې ورسره دوه اړخیزه سوداګري پام وړ کمه شوې ده. سوداګر وایي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره به په ټولو بندرونو کې ستونزې هوارېږي او اسانتیاوې به برابروي، خو د دوی په خبره تر اوسه ورته نه یوازې دا چې اسانتیا نه ده برابره شوې، بلکې لا یې ستونزې ډېرې شوې دي. سوداګرو د تېرې یکشنبې په ورځ هم ویلي وو چې تورخم دروازه د ټولو وړو او لویو موټرو پر مخ تړل شوې او پولیس ترې غیر قانوني پیسې غواړي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.